چرته ما نه دي ویلي چې دا ویډیو نورو ملګرو سره شریکه کوي. ما چرته نه دي ویلي چې نورو ملګرو سره زمونږ دا ویډیو شریکه کوي. خو نن به زه سوال کوم، زه به دغه پښتنو ته، دغه مسلمانانو وروڼو ته د دې قرآن د خاطره، قرآن پاک د خاطره مینت کوم چې 1,00,000 کسان دا مخکې شریکه کی نو بیا به هم کموي، ځکه چې د دې قرآن پاک د دې به هم خیال ساتل غواړي، د دې به هم مرمت کول غواړي. دا به کم از کم د 40-50 کالیو جي، خو دا دننه سم دم دی چې تاسو کتې شی وګورئ، دا پاڼې لیکل وګورئ جي، داسې لیکلی شوی لکه دا په قلم باندې لیکلی شوی دی. نو ماشاءالله دې ویل خوند کوي. نن به زه هغه مسلمانانو ته چې څومره د پیغمبر اسلام امتیان دي هغې ته به نن زه یو ریکویسټ غوندې ورکوم، زما شکل ته به نه ګورئ. مونږ کله شیر کول نه دي ویل چې مونږ دا ویډیو مخکې شیر کوي، خو نن ډېر زیات زما ډېر زیات خفه دی، ځکه چې دا هم د خوږ پیغمبر اسلام قرآن پاک دی او دا په بورو کې بند پروت وي، نو زمونږ له جاړي. خدمت کوو که نه، د دې خدمت کوو که نه، مونږ اړم یو، خدمت کوو، راغلي یو. خیر جاړه مه دا هم زمونږ په خوږ پیغمبر نظر